الله د آسمانونو او ځمکې نور دی. په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقچه کې ډیوه بله شوې وي. ډیوه په یوه ښیښه کې وي. ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری، او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوې وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه، چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي، که اور ورته ونه رسیږي هم. په دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا، یعنی د زیاتېدو ټول عوامل راغونډ شوي وي. د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي. هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي. هغه له هر شي نه ښه خبر دی. د هغه د رڼا خواته لارمیندونکي په هغو کورونو کې موندل کیږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځه له ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د اورېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سرلوړي کړي. الله بې حسابه ورکړه کوي هغه چاته چې خوښه شي. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول، د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکې شګې چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و، خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل، بلکې هلته الله موجود وموند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ، او الله ژر حساب اخیستونکی دی. یا خو د هغې مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یوه څپه خوره شوې ده، د هغې د پاسه یوه بله څپه، او د هغې د پاسه وریځ په تیاره باندې تیاره مسلطه ده. که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم ونشي لیدلی. چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته.